د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د جدي میاشتې په 14مه نیټه په خپل کاري دفتر کې د ارزګان ولایت له علماو او قومي مشرانو سره په لیدنه کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ارزګان ولایت علماو او قومي مشرانو د دې ولایت له مرکز څخه ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو، څښاک اوبو او همدارنګه د چیک ډیمونو په برخه کې خپلې ستونزې شریکې کړې او محترم ملا صاحب بیا د ستونزو ته د رسېدو په برخه کې امکاناتو ته په کتو د حل ډاډ ورکړ. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه د روان لمریز کال د جدي میاشتې په 19مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره ول. اجنډا سره سم د وړاندې شوو پروژو په اړه بحث وشو. د ملي تدارکاتو کمیسیون یا د نوبتي غونډې د 29 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 24 پروژو قراردادونه منظور او د 3 پروژو د قراردادونو د ارزونې په موخه ملي تدارکات ریاست او اړوندو ادارو ته دنده وسپارل شوه څو دغه قراردادونه په هر اړخیز ډول وڅېړي او راپور یې د ملي تدارکاتو کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه د روان لمریز کال د جدي میاشتې په 20مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د ټاکل شوو موضوعاتو په اړه بحث وشو. په یاده غونډه کې تر مفصل بحث وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره دی له هرات څخه تر تورغونډۍ وندخوی څخه تر مزار شریف پورې د اوسپنې پټلۍ شبکو کارونه بشپړ کړي او یا د ادارې ته دنده وسپارل شوه تر څو له هرات څخه د کندهار تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ غځولو هر اړخیز پلان چمتو او له وړاندیزونو سره د اقتصادي معاونیت مقام ته وړاندې کړي. د اقتصادي کمیسیون په یاده نوبتي غونډه کې د ټاپ پروژې سکرټریت جوړېدل منظور او د تشکیل په موخه د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسیون ته راجع شو. همدارنګه په دغه غونډه کې افغان پوسټ شرکت ته په ترانزیټي وسایطو کې د جی پی ایس نصبولو قرارداد هم ورکړل شو. د دغه قرارداد له مخې به افغان پوسټ شرکت پر هر ترانزیټي موټر د $140 فیس په مقابل کې جی پی ایس نصبوي.